ټولو ملګرو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات د دلرمان ما او د خپلې پاڼې دلرمان نه نیغ په نیغ کم او د خپلې پاڼې دلرمان نه نیغ په نیغ یم تاسو سره هیلهمند یم چې ټول ملګري به روغ یا جوړ وي او د صحت په جامو کې به پټ یې. نن بلا د خوشحالۍ ورځ ده، روان یو پېښور ته د عارف تابان کتاب. ما درته ډېر څه ویښو، خبرې مې یاره ټولې ګډې وډې کړې. سلامونه ملګرو، نیکې هیلې احترامات څرنګه چې ارمان وي چې موږ روان یو پېښور ته د تابان په جنج باندې. ما درته ډېر څه ویښو، کتاب جنج دی، هغې پسې ځو، ایماد دی راسره، تابان دی، ارمان دی، زه یم. نو دغه د لارې تګ د کتاب دغه خوشحالي او دغه د تابان د ادبي واده جنج راسره وګورئ، تر اخره پورې زموږ سره اوسېږئ، دغه خوشحالي درسره شریکوو. بس په هوټل کې ناست یو او ډېر ژر ټولګي شوي یو، تابان کتاب ته راغلي یو او روټۍ خورو او بیا ځو د کتاب سلسلې ته چې هلته څه کېږي او څه نه کېږي. روټۍ خورو، د روټۍ نه پس مطالعې. ګران صاحب چې دی زمونږ کتابونه چاپ کوي د سواد د طرفه. سحر دی او پېښور دی او راغلي یو د عارف تابان د کتاب. ما درته ډېر څه ویښو په سلسله کې. مونږ خو وی چې پرون به چاپ شو، خو پرون چاپ نه شو د ستونزو له وجې، نن ته پاتې شو. انشاءالله زر ده چې لږ ساعت پس به چاپ شي. بلا خوشحاله یو، ټولو ملګرو ته دې هم مبارک شي او زما له اړخه دی عارف تابان ته هم کتاب ما درته ډېر څه ویښو مبارک شي. تابانه څه احساس دی چې نن دې کتاب چاپ کېږي؟ زه نن ډېر زیات خوشحاله یم او دا زما په ژوند کې اولنۍ ورځ چې دومره خوشحاله یم ځکه زما کتاب چاپ کېږي. زما د ډېر وخت نه ارمان خواهش مې و چې کتاب راشي مارکېټ ته، نو نن دغه ورځ راغله او ډېر زیات خوشحاله یم. زه خو د ټول نه اول به تاوان نه مبارکي ورکړم، درنۍ کورنۍ ته به هم مبارکي ورکړم. په دغې د تابان په کویدن کې دې ته ډېر مبارک شي، د ادبي کویدن کې دې ته ډېر مبارک شي. ټیک دی، صحیح شی صحیح. لهجه ستا خوږه وي، خبره بیا خوږه وي، چې ستا په خوا کې یمه هره ادا خوږه وي. دغه خواږه شعرونه د ګران کشر عارف تابان صاحب دي. د عارف تابان صاحب اولنۍ شعري ټولګه ما درته ډېر څه ویښو چاپ شوه. د زړه د تله وله مبارکي ورکومه. په دومره کم عمر کې کتاب چاپ کول یقینا چې دا ډېر لوی زړه غواړي. د ډېر داد مستحق دی عارف تابان. زما د طرفه او د ټول پښتون ولس د طرفه ورته مبارکي وایم. د دې کتاب د میلاوېدو پته ده فقیر بک ایجنسي، رحمت مارکیټ، پېښور ښار. که چاته هم په کار وي نو په سکرین باندې به دغه پته او نمبر تاسو ته راشي. دا کتاب تاسو د ثاقب بک ایجنسي نه ترلاسه کولی شئ. خپل اړخه اول تابان ته په دومره کم عمرۍ کې په کتاب ما درته ډېر څه ویښو چاپ کېدو بلا مبارکي ویم. د خپل اړخه هم ورته ویم او د خپل ادبي تنظیم رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات له اړخه هم ورته بلا مبارکباد ویم او غواړم چې د تابان نام یو څو خبرې ریکارډ کړم په دې هکله. ټولو ملګرو ته دې یاده وي چې زما د شاعرۍ اولنی کتاب چې نامه ده ما درته ډېر څه ویښو، تاسو زما په لاس کې لیدی شئ. دغه کتاب چاپ شو او تاسو د ثاقب پبلیشر رحمت مارکیټ پېښور نه هم دغه کتاب ترلاسه کولی شئ.
او په دغه کتاب کې نور هم درکونه دي دغه کتاب تاسو ترلاسه کولی شئ او د ټولو ملګرو ډېره مننه کوم په خصوصي توګه باندې د عادل ارمان او زمونږ ګران مشر سمیع الله ګران صاحب، حضرت بلال لوهار صاحب او عماد الله عماد صاحب او دا بلا ملګري دي زاهد خاموش صاحب مونږ سره یې ډېره منډه تړله وواله په کتاب کې، نو ډېره مننه یې او ټول پښتون ولس ته دې دغه